السلام علیکم ملګرو راغلیو نن دا پلو پټي ته تاسو ته چې څنګه مخامخ ښکاري دا کاکا لګیا دی د دې بوټي نه پلي سپینوي او په دغه چاټکي کې اچوي. اکثر به حال کوي چې یاره څنګه د پلو دا بوټي په څه قسم دی. نو نن دې ویډیو کې به تاسو ته پته ولګي دا غون پټي دی د پلو او دا ملګري لګیا وي دا بوټي چې وباسي نو په دې ځمکه کې په شګو کې څه پلي پاتې شي هغه بیا راټولي او په دې چاټکي کې اچوي او دا بوټي چې کله راوباسي دې پورې هم څه پلي داسې وي چې هغه پاتې شي نو دا بوټي بیا کور ته یوسي. څه خلک داسې وي چې هغه یې کور کې سپینوي او څه کسان داسې وي چې هغه تېنه دلته کې بیا چې وخت ورسره وي نو پلي تېنه سپینوي او تش بوټي بیا د څاروو دپاره سیټ ټکوي. دا تاسو ته ښکاري دا هغه پلي دي کوم چې تاسو په بازار کې اخلی او په یخنۍ کې ډېر په مینه باندې خورئ. نو پټي ته راغلي دا پکې کېده که نه څنګه ماما خیر دی څنګه څونه وخت نه لګیا یې د پلو دا کار کوې؟ یاره تقریبا ډېره مودې نه لګیا یې بس په دې باندې خو محنت ډېر کېږي. څنګه څه سیلی میلاوي څلور ګوډه غواړي بس پنځه نو خرچه پرې ډېره ده آمدن یې کم دی. دا هم زړه چودون دی چې تاسو بیا په دې شګه کې لګیا یې او دې کې چاڼ کوئ که نه نو څه وکړو مجبوري ده. نو څه سیلی میلاویږي که نه ریټ څه ګزاره ریټ نشته چې یو کس دړی پلي وباسي دوه دړی تاسو هم تقریبا 4 کسان لګیا یې نو چې دا دیاړې ورپسې حساب کې نو مکمل دا ګیا پاتې شي. ملګرو تاسو ته چې څنګه ښکاري په ښار یو فصل باندې محنت ډېر کېږي خو زمیندار ته هغه سیله نه میلاویږي. بیا که چېرې تاسو دکان ته لاړ شئ نو په منډۍ کې خو دا هر یو فصل ډېر په ارزان ریټ باندې د زمیندار د لاسو نه واخیستی شي خو چې بیا کله دکان ته ورشئ نو بیا د 20 او 30 روپو تا ته پلي نه درکوي. بیا به د 50 روپو یو چټاکې پلي درکړي ته به وایي دا واله وایي پلي ډېر ګران دي او چې چا پې محنت کړي نو هغوی ته هغه سیله نه میلاویږي نو انسان خفه شي. څنګه امیر صاحب ښه دا څه کې دې کې چاڼ کې دا چې کوم پلي پاتې شوي ځمکه کې که نه لټو که نه ځمکه ورپسې صحیح. نو څنګه څه پراګرس پکې وځي که نه څه نه څه خو پکې پیدا کېږي چې کوم بوټو نه پاتې شي خو لکه زیاتره پکې بیا هم داسې وي چې هغه به ځمکه کې بس ځمکه کې بیا هم پاتې کېږي بیخي صفا نه راټولېږي. صحیح. نو ملګرو دا وګورئ دا د پلو پټي دی د پلو بوټي په دې قسم دی. زیاتره د ښاري چې کوم خلک دي هغوی به دا نه وي لیدلي نو د هغوی دپاره مو دا ویډیو وکړه. بل چې کوم مسافر دي هغوی دپاره مو د کلي دغه چې کوم موجوده سیزن شروع دی د پلو نو غوښتل مو چې دوی سره شریک کړو او وښایو ورته چې یاره نن سبا په کلي کې چې په کومه علاقه کې پلي راښتي دي نو هلته کې د پلو دا وښکلو هغه سیزن شروع دی. او ملګرو ویډیو مخکې شیر کې چې چېرته م یې نو ښاد او آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.